دا د کتاب سره مینه تر سرلیک لاندې خو شیخ زاید پوهنتون کې د فوټبال سیالۍ دي. د 14 لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د ادبیاتو او لیلې لوبډلو ترمنځ پیل او د ادبیاتو پوهنځي په بریا پای ته ورسېده. د دې سیالیو جوړونکي وایي چې له دغو لوبو یې موخه د زده کړیالانو یووالي ته هڅونه او د ورورګلوي فضا رامنځته کول دي. از مسئولین راضی هستیم و همچنان خواهانی هستیم که پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته باشند و توجهات بیشتری در این زمینه بکنند تا اینکه ما شاهد فوتبال برتر و ورزش برتری از تمام ولایت افغانستان بخصوص از پوهنتون‌های آن که از آن جمله پوهنتون شیخ زاید یکی از پوهنتون‌های بزرگ این کشور ما افغانستان می باشه، ما بتونیم شاهد پیشرفت‌های خوبی از تمام فوتبالست‌ها باشیم. او براتلونکي کې د لپاره چې مونږ یو ښه د تحصیل او د تعلیم ترڅنګ ډېر ښه سپورټ میدان ولرو. د تحصیل ترڅنګ او د تعلیم ترڅنګ سپورټ هم یو ډېر مهم شاید د محصلینو د ځوانانو لپاره. لوبغالي خوښ دي چې په پوهنتون کې ورته د زده کړو ترڅنګ د لوبو فرصتونه هم برابر شوي، خو له چارواکو د مجهز لوبغالي او د لا ډیرو امکاناتو د برابرولو غوښتونکي دي. محصلانو چارو امنیت او د سپورټ مدیریت څخه موږ ډېر راضي واقعا چې کله موږ غوښتنه کړې دوی موږ ته په وخت باندې رسیدګي کړې، خو ځینې مشکلات دي چې یا د کمیټې د سپورټ کمیټې لخوا نه دي ورته پیشنهاد شوي. یو فوټبال نسبت کرکټ ته والیبال ته مکمل دا شیان ته برابر شي تر څو نور لوبې ښه وکړو او آینده چې کوم لوبغاړي راځي د هغوی لپاره تیار همدغه شیان وي. د پوهنتون چارواکي د لوبغالي جوړولو او سپورټي وسایلو په برخه کې د اسانتیاو ژمنه کوي او وايي دا ډول سیالۍ محصلین خپلو زده کړو او ورزش ته لا هڅوي او د دوی ترمنځ د یووالي سبب کیږي. دغه ټورنمنټ ګروپي شکل باندې ترتیب شوی دی چې زیاتو لوبډلو پکې ګډون کړی. د هر ټیم لپاره انشاءالله ټول هغه اړین وسایل برابر شوي دي او د دې ترڅنګ دوی دغه میدان هم برابر دی چې لوبې یې پکې ترسره شي. انشاءالله د شیخ زاید پوهنتون او د دې ترڅنګ د شیخ زاید پوهنتون د مسؤلانو چارو امنیت او د دې ترڅنګ د شیخ زاید پوهنتون اداره هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره هغه میدانونه چې دوی پکې لوبې ترسره کوي لا معیاري کړي. د یادونې وړ ده دا سیالۍ په شیخ زاید پوهنتون کې هر کال ترسره کیږي چې سږ کال پکې د 12 پوهنځیو ترڅنګ د مامورینو او لیلې لوبډلو پکې برخه اخیستې. د سیالیو له دې بهیره تمې دا دي چې ګواکې د محصلینو پر روغتیا، ذهني تنویر او روان به مثبت اغیز پرې باسي.